سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو چې څنګه وکولی شو د خپل موبایل سپیډ تیز کړو، یعنی دوه چنده یې کړو. لکه زموږ بعضې موبایلونه سلو وي، ډېر اپس پکې ډېر تیز کار نه کوي. نو د هغې دپاره ما یو طریقه راوړې چې څنګه یې سپیډ تیز کړو. نو راځو لومړی د موبایل سیټینګ ته. د موبایل سیټینګ ته چې راللو، ښکته راځو لاندې. دلته به وګورو که ستاسو په موبایل کې ابا ډیولپر اپشن نو اباوټ ډیوایس ته ضرورت نشته، او که نه پکې نو اباوټ ډیوایس ته به راشئ. دا به داسې پورته کوئ او دلته به موبایل نمبر پیدا کوئ. په دې به اووه ځله کلیک وکئ. کله مو چې اووه ځله کلیک وکړ، ستاسو دغه ډیولپر اپشن به پیدا شي. کله مو چې په کلیک وکړ، ډیولپر اپشن به دلته راشي. په دې به کلیک وکړئ. دا به اوکې کوئ، لاندې به راشئ. که ستاسو موبایل کې دا 0.5 شو دا دواړه، نو تاسو به دا دواړه بیرته آف کوئ. دا مو چې آف کړ، لاندې به راشئ ډونټ کیپ اکټیویټیز. دې باندې ستاسو موبایل کې ټیک مار علامه نه وي، نو دا به ټیک مار کوئ. نو ستاسو د موبایل سپیډ به دوه چنده شي، ډېر به تیز شي د مخکې نه. په دې هیله چې ویډیو به هم خوښه شوې وي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.